ستړي مشئ ټکنیکل قرار یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. زه قرار سیدي یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې د یوې نوې ویډیو سره حاضر شوم. په نوې ویډیو کې به ستاسو وښیم دوستانو چې څنګه کولی شو خپله د فیسبوک آیډي چې دی د جیمیل د اکاونټ سره وصل کړو، یعنې زموږ د فیسبوک آیډي چې دی دا جیمیل ته واړو. نو دوستانو زه تاسو ته په دې باره کې ویډیو جوړوم په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شي. نو ملګرو تاسو ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ویډیو د خپل ملګرو سره شریک کړئ ترڅو هغوی هم د دې ویډیو څخه فایده واخلي، او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو زه د ویډیو په لور ویډیو شروع کوو. نو دې لپاره به تاسو راشئ دوستانو او لایټ فیسبوک به راخلاص کړئ. لایټ فیسبوک چې کله تاسو راخلاص کړئ دوستانو لږه شیبه انتظار وباسئ دغې ته، او بیا به تاسو راشئ دوستانو دغه په سر کې درې کرښې چې دي تاسو به دغه درې کرښو باندې کلیک وکړئ. کله تاسو درې کرښو باندې کلیک وکړئ تاسو به پاس وخیژئ او دغه سیټینګ علامه چې دی په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دوستانو تاسو به راشئ او په پرسنل انفارمیشن باندې به کلیک وکړئ. کله تاسو دې باندې کلیک وکړئ دوستانو نو تاسو به لږه شیبه انتظار وباسئ او بیا به تاسو راشئ دغه ایډ ایمیل ادرس دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو ایډټ باندې کلیک وکړو نو تاسو ته به دلته دوه آپشن راوړي، ایډ فون نمبر او ایډ ایمیل ادرس. نو تاسو به ایډ ایمیل ادرس دغه اول باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو دې باندې کلیک وکړو دوستانو نو تاسو ته به دلته راوړي چې تاسو دلته ایډ اډیشنل ایمیل ادرس ورکړئ او دلته به تاسو د فیسبوک پاسورډ ورکړئ. نو دوستانو زه راځم دلته چې دی خپل ایمیل ادرس ورکوم دوستانو. نو دوستانو دلته چې دی تاسو دغه کله پوره کړل نو تاسو به په ایډ ایمیل باندې کلیک وکړئ دوستانو. کله چې تاسو ایډ ایمیل باندې کلیک وکړئ تاسو نه به دلته آپشن وغواړي چې دا پاسورډ تاسو سیف شي که نه، نو تاسو به سیف ووهئ چې سیف شي. نو بیا به تاسو داسې یو صفحه راوړي دلته بیا تاسو خپل پاسورډ ورکړئ. نو کله چې دوستانو تاسو پاسورډ ورکړئ تاسو په کنټینیو باندې کلیک وکړئ دوستانو. کله چې تاسو په کنټینیو باندې کلیک وکړئ تاسو به لږه شیبه انتظار وباسئ او تاسو به پاسورډ غلط دی صبر وکړئ دوستانو. نو تاسو چې کله په کنټینیو باندې کلیک وکړئ دوستانو نو تاسو ته به داسې یو صفحه راوړي. نو تاسو ته وایي د دې د کنفرم کولو لپاره به تاسو ته یو ایمیل ادرس راشي، نو تاسو هغه ایمیل ادرس دلته واچوئ. نو تاسو به دا کنفرم کوئ دوستانو، ځکه چې کنفرم نشي نو دا هیڅ معنا نه ورکوي. نو تاسو چې کله کنفرم کړئ دوستانو دلته تاسو ته د جیمیل ته یو کوډ راغلی، نو تاسو به راشئ خپل جیمیل اپلیکیشن به راخلاص کړئ دوستانو. نو کله چې تاسو خپل د جیمیل اپلیکیشن راخلاص کړئ دوستانو دغه د جیمیل اپلیکیشن دی دوستانو تاسو به دغه راخلاص کړئ. کله چې تاسو دا راخلاص کړئ نو دلته به تاسو ته یو کوډ راغلی وي دوستانو. نو دلته ګورئ دوستانو تاسو به راشئ او په دا چې جیمیل تاسو کله راخلاص کړئ دوستانو تاسو به لږه شیبه انتظار وباسئ او بیا به تاسو راشئ دغه د پاسه لیکلی دی چې نیو ایمیل ادرس ایډډ آن فیسبوک. تاسو به چې دی دوستانو په دغه باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو دې باندې کلیک وکړئ دوستانو دلته به تاسو یو کوډ درکړی وي، تاسو به هغه کوډ د دې ځای نه کاپي کړئ او دغه د تاسو کوډ درکړی دی کنفرم یور کوډ 14492. تاسو به راشئ او تاسو به بیرته خپل فیسبوک خلاص کړئ او دلته به ولیکئ 14492. او کله چې دا تاسو ولیکئ تاسو به راشئ په سبمیټ باندې به کلیک وکړئ دوستانو. نو کله چې تاسو په سبمیټ باندې کلیک وکړه نو ستاسو جیمیل چې دی دا به د دې سره کنفرم شي دوستانو. ګوره دغه دی چې دی ستاسو دغه چې دی کنفرم شو د فیسبوک سره. ستاسو جیمیل چې دی د دې فیسبوک سره کنفرم شو دوستانو. دا و د فیسبوک د کنفرم کولو طریقه د جیمیل سره. نو دغه دی ګورئ دوستانو تاسو ته د جیمیل هم کنفرم شو. نو دا و د جیمیل کنفرم کولو طریقه دوستانو. که تاسو ویډیو نوی لایک کړئ ویډیو لایک کړئ، چینل مو نوی سبسکرایب کړئ چینل سره سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په لوی او بخښونکي الله تعالی سپارم.